رد شو د شرک تصرف. صورت هود کی رد شو د شرک فی العبادہ او دارنگی د شرک فی العلم. صورت یوسف کی بیا دلیل نفی پیشو نفی د شرکی فی العلم باندې. نو وسپدی صورت کی رد کئی په شرکی فی الدعا باندې چې هر کلا متصرف الله دے، حقدار د بندګۍ الله دے، په هر څه باندې کوجون کې الله دے. نو आवाज مچاته کوي له دعوت الحق، आवाज هم دا یو الله ته کوي ځکه متصرف هغه دے، حقدار د بندګۍ هغه دے، په هر څه باندې کوجون کې هغه دے. چې څنګه وایي غایبانه چاته کوي هم د الله ته کوي. یا په مخکې صورت کې په دعوی توحید باندې دلیل نقلی پیش کړ، پس په دې صورت کې په دعوی توحید باندې دلیل عقلی پیش کړي. خلاصه صورت اول دعوه صورت ذکر کړي په دې لسم سره لسم چې لسم نمبر آیت تاسو وګورئ. له دعوت الحق، حق بلنا خاص د الله دا، حق بلنا خاص د الله دا. بل چا بلنا دا باطل دا، بل چا کرامت شویل باطل دی، بل چا د غایبانه چغوال دا ناروا دی. له دعوت الحق. دین دلته وګورئ ولله يسجد من في السماوات والارض. دریم قل من رب السماوات والارض. دا دی هغه دلائل د دعوی همدار دیشم نمبر آیات ته وګورئ. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب. شپږ دیشم ته وګورئ. والذين آتيناهم الكتاب يقرؤون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به شيئا إليه أدعو وإليه مآب. دی الله سره بل کوما، دی الله تزما وتلی تبل چا بلل نکوما. اندارنګ دلائل عقلیه دیم نمبر آیت وګورئ. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. دریم ته وګورئ. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. څلورم وفي الارض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. او دارنګ دولسم نمبر آیت ته وګورئ. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. همدارنګ آیاتونه د تخویف، دارنګ د زجر او دلیل نقلی او دلیل وحی په دعوی باندې پیش کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص پنوم د الله باندې شروع کوم چې رحمان دی او رحیم دی. الف لام میم را. الله په هدي په مقصد دې حروف. تلک آیات الكتاب. دا آیاتونه دي یو زبردست کتاب. الکتاب چې الف لام تعظیم د پاره دي یو لوی کتاب د هغه آیاتونه دي. والذي انزل اليك من ربك الحق. هغه کتاب چې را لېږل شوی تا ته ستا د رب لخوا نه دا رښتینی دی. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. لیکن اکثر د خلکو نه ایمان نه لري، ایمان دي. اوس د توحید دلایل پیش کړي. الله الذي الله ذات رفع السماوات بغیر عمد ترونها. چې اوچت کړي دي اسمانونه بغیر رستنونه. ترونها کې دو معنی دي. یا دا صفت د پاره د عمد، دا څنګه چې تاسو وینئ، دا څنګه چې تاسو وینئ. معنا دا د څنګه او تاسو دې نه شي. رفع السماوات اسمانونه اوچت کړي بغیر عمد بغیر رستن، دا څنګه چې تاسو وینئ.
نستنشتا خطا چی نہیں. دویم رفع السماوات بغیر عمد پیدا کړی اسمانونه بیستنو ترونها چې تاسو ته ګورئ ترونها تاسو ته ګورئ دې په دې ترجمه باندې صفات معنا ختم شولا تاسو ته ګورئ چې نشته ده. ثم استوى على العرش بیا برابر شو د خپل شان مناسب عرش باندې. استوا د الله صفت ده خو بغیر د کیف نه بغیر تمثيل نه او بغیر تعویل نه بغیر تحریف نه دا د الله صفت ده باید وی منو. څنګه سمع بصر لیدل قتل ویل دا د الله صفات دي او پاغي کې څوک تشبیه معنا نه اخلي نو پر یاد او پر استوا کې ولې معنا تشبیه اخلي. کچرتا یا خود سے وقت چې د ټول صفات نه منکر شي نه سمیع نه بصیر به استوا نه منکر شي. سمیع او بصیر معنی پاغي کې درته د تشبیه نه راځي چې لیدل خو پسترګو کې او لیدل خو وګونو باندې کې آلته د ذاتي کرنا را ورځيږي نو په استوا کې د دې کې ناسو معنا د کوم نه پیدا کیږي. یا فید الله فوق ایدیهم کې معنا د تمثيل د مثال کوم نه پیدا کیږي د تشکیل کوم نه پیدا کیږي. څنګه چې په سمع بصر کې وایي چې د الله د لیدلو هغه څه نو متکی دی وایي مراد دینا مبدا د لیدلو مبدا د لیدلو په انسانانو کې څه د سترګې دي او الله کې دغه شان مناسب. څنګه چې آل صدا کوي او دا ولا منای نو دلته څه بلا والے چې نشي ویلې استوا څنګه چې دا شان مناسب ده. چاته تشبیه نور کو مثال نه پیش کو به کیسه منو. امام مالک وی الاستواء غیر مجهول. استواء مجهول نه ده ول کیف مجهول کیف څه مجهول دی او وسؤال عنه بلا کله دې متعلق څو د چانه تاسو کې چې څنګه نو دا ګناه ده نه بکو او دا یواز امام مالک کو نه دی څلور وړ امامان په دې باندې دي. ثم قرآن کی یو جنرے ذکر کی سڑے تعویل کی دو جنرے ذکر بشمیر ذکر دے اب یہ تحایو کی تعویل کوا. ثم استوى على العرش بیا برابر شو د خپل شان مناسب عرش باندې. وسخر الشمس والقمر وفکارے چې ودین ورا کومه کل یجری اجر مسمن هر یو د دینه چلیږي تر دې معلومه پوری یو تبدل الامر انتظام کوي د ټول کارونو. لا قطبانو تنسپاری دا غوثانو تنسپاری دا ابدالو تنسپاری. یفصل الآیات تفصیل سره بیاناتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې لپاره چې تاسو ملاقات خپل باندې یقین وکړئ. وهو الذي يمدل الله غزا تمد الارض چراغ کړی د زمکا غوړوري د زمکا وجعل فيها رواسي او پیدا کړی پای کې غرونه وانهارن او سندونه ومن كل الثمرات او دانګ د هر قسم میوونه جعل فيها زوجين پیدا کړی په دې کې جوړا اسنه دوا یغشي الليل النهار وراغوندی شپا ورځ تا نشپا چې ورځ ته وراغوندی ورځ ورشي. ان فی ذلک الآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې دلایل دا قوم لپاره چې سوچ کوي. وفي الارض قطع متجاورات او پسمکه کې ټوکړي دي متجاورات یو بل سره پګاون کې متجاورات یو بل سره جوختي یو بل سره پګاون کې جوار گاون توي څه معنا سربیز مکی خورنا کې سره رنگ والا دې بارډا کې توزا دا څنګه ټول سره ده کانین سره دي خاورین سره دي چې کوم دی را خپل ټول سره بدل الله کا څنګه به سره بل یا وتا کښ نه ای اخو ته وګوره تک تور او غرابي وسود دوسه وسود سبا کې راشي ان شاء الله تک تور رغونه دي ندا دی یو بل سره پگاوت کې دا چا کړی دي الله وې دا ما کړی دي وجنات باغنا من عناب انګورنا وزرنا فصلنا ونخيلنا وكاجوري سنوان دير تانغو والا
لاندې دا وته وګورئ چې ګڼ راختلې دي تاسو ولکه دا کجور خو لیدل دي کنه لاندې چې ګڼ راوخي هغه ته سنوان وایي او چې دا یو راوخي چې بار لاړ چې هغه ته څه سنوان یکه چې ورته وایي سنوانون ډېر سامبو والا وغیره سنوانین او دارنګي رنگي یو یوسقا بماء واحد وبکول شي په یو قسم وو باندې الله فرمایي وګورئ کنه وبې یو زمکه یو او یو دې غني راخي یو بل کې ورخي تاسو کوي کله نو وو اثر خدای چې ټول غني وي یا ټول رنگي وي یا د زمکه اثر په کار راځي چې ټول یو شانتي وي دا دې غني دې رنگي دا کار څوک الله وي دا کومه ونفضل بعض على بعض في الكل او زیاتو منګه زینو میو لرا په زینو باندې په مزه کې او کل معنا مزه یو وګور یو شان ته باندې دي انا راواخلې تقریبا شپږو قسمه خو کې مال دي خواږه جدا تروي جدا درمیانه جدا خالص تروي جدا دا حیران مرتلات چې الله یو قسم بوټه یو شان ته پاڼه یو شان ته رنگ یو شان ته شاخ اميره بدل ان فی ذلک الآیات لقوم یعقلون یقینا پدې کې دلایل قوم لپاره چې عقل نه کار اخلي وان تعجب فعجب قولهم اے پیغمبر کته د دوی د انکار نه تعجب کوي نو دا تعجب مکه واده د نور ډیر ناشنا خبرې کوي وان تعجب کته تعجب کوي د دوی د انکار نه فعجب قولهم نو لا عجیب دا د دې دا وینا هغه وینا کومه ده وای ایذا متنا یا ایذا كنا تراب ایا کله چې موږ خاورې ان لفی خلق جدید ایا یو موږ پیدائش لري کی اولئک الذین کفروا بربهم دا خلق چې کفر کړي په خپل پروردگار او اولئک الاغلال فی عناقهم او دا خلق زنجیرونه به یو توقونه به د په سټونه کې او اولئک اصحاب النار او دا دې ځکهان بیا خالدون دی باندې ځکهان نشوي دغه دې د ور والا او دی باندې ور کې نشوي ويستعجلونك بالسيئة زرغواني دتان عذاب قبل الحسنة مخکدنه کوي کولنا قانون دا دی چې خلک اول دفاعي قوت برابرې د بیر جنگ تصمیم نیسي دوی سره دفاعي قوت هیڅ نشته دی او د عذاب سوال کوي نو تر ته وایي چې د عذاب راشي او دفاعي نه ستاسو هلاکت نه بغیر ونورتي ويستعجلونك او زرغواني ستانه د سيئ عذاب قبل الحسنة مخکدنه کینا وقد خلت من قبلهم المسؤولات او یقینا تیر شوی دی وړاندې د دوی نه شرمون کی عذاب مسؤولات هغه عذابونه چې سره په شرمېږي وی شرمې رسوای کی وان ربک لذو مغفرة او یقینا تعالی خاوند بخشش ته الناس الخلق الفار على ظلمهم سر ظلم دا غوینا وان ربک لشدید العقاب او یقینا صبر ودار صح عذاب والا دی توبه وباسي الله بخنه ورتقوم هر څومره ګناونه چې کړی وي ويقول الذين كفروا ويا كفان چې کفر کړي لولا انزل عليه آیه من ربه ولنشر عليه غره فدبانه دلیل طرف درته نو څور ته وایي چې دلیل دا خدما کار نه کنه معجزه راو خدما کار نه ده انما انت منذرون ان خبر دا تیرون کې ولکل قوم هات او دا هر قوم لپاره یو داعی دی دعوت ورکون کې هر قوم لپاره الله یو دعوت ورکون کرا لګلې دی الله یعلم ما تحمل كل انثى الله خبر دی الله په دی ما فاغه باندې تحمل كل انثى چې حمل اخري هر خدا انسانانو کی پتارو کی چې حمل ته ګډه کیږي الله دې خبره وما تغيظ الارحام وما تزداد او خبر دې الله په هغه باندې چې کمای بچرانی وما تزداد هغه چې زیاتې بچدانی کماول دې تاول سمانه کم زیاتول معنا دادا چې کله معشوم د شپږو میاشتو نه زیات شي ناو ته ورسیږي د ناو نه زیات شي 15 ته ورسیږي د امام صاحب په نسبانه تر 2 کال پورې زیاتېدل شي
امام شافعی رحمه الله په نسبان 4 کال پورې دا پکېدل شي، امام مالک په نسبان 5 کال پورې دا ما تضاد شي، او ما تغیز هغه شپږ میاشتو نه مخکې یا شپږ میاشتو کې. الله فرمایي رحم که زمانہ د ماشوم په ځان کې زیاتې هم زه خبرم او که په ځان کې کمی هم زه خبرم. دویم ما تغیز الارحام و ما تزداد، هغه چې کمی رحمونه او هغه زیاتې معنا دا ده بعضې بچې ناقص الخلقت جوړ شي راوځي، وما تزداد او بعضې زیاتې هغه چې زیاتې رحمونه هغه پوروالي ته ورسېږي، نو یو په خلقت کې کم شو او بل پوروالي ته ورسېده. درېمه معنا هغه چې کمی رحمونه او هغه چې زیاتې یو جوړی، 2 جوړی، 3 جوړی. بعضې زنانه یو بچی راوړي، بعضې 2 راوړي، بعضې 3 راوړي، حتی تر 7 پورې په بوتلو کې بند کړي وي. همدارنګې په نورو حیواناتو کې وګورئ. دارنګې ما تغییر الارحام هغه چې رحمونه کمایي اندامونو په لحاظ باندې، بعضې خلک راشي دنیا ته یوه ګوته وي نورې نه وي، بعضې راشي د 5 په ځای باندې 6 پکې وي. نو الله فرمایي په دې زیاتولو کمولو ټولو د خبره یم، او مور چې د هغې په خېټه کې جوړېږي هغه خبره نه ده، هغې ته یې پته نه لګېږي چې دا بچې د ده اندامونه پوره دي کم دي، هېڅ درک ورته نه لګېږي، او الله رب العزت ته خبر. وکل شیء عنده بمقدار، او هر یو شی د الله په نسبت باندې په خاص اندازه دی، په یو ځل نه راځي، که په یو ځل راوځي دا د ټول عمر شیوان کې یو ځل راوځي نو به ته جون کم نه کېږي، خاص مقدار باندې رالیږي چې څومره ستا ضرورت دی. عالم الغیب والشهاده پوهېدونکی دی په ټولو پټو او ښکاره باندې، الکبیر دی لوی شان والا دی، المتعال دی اوچت دی پورته دی. سواء منکم من اثر القول، برابر دی د تاسو نه د الله علم ته، ترجمه ته خیال کوئ. سواء منکم برابر دی د تاسو نه د الله علم ته، من اثر القول هغه څوک چې پټه کوي خبره، ومن جهر به او هغه څوک چې په زوره کوي هغې لره، ومن هو مستخف باللیل او هغه څوک چې وي پټېدونکی باللیل د شپې، وسارب بالنهار، سارب معنا ګرځېدونکی دروازې، چا د سارب معنا ښکاره کېدونکی کړې ده، خو راجحه ترجمه څه ده؟ ګرځېدونکی دروازې. له معقبات من بین یدیه، همدارنګې د دې انسان سره 2 فرښتې دي چې د ده ښه او بد لیکي، هغې ته وایي کرام الکاتبین، خو د هغې نه علاوه د انسان سره نورې فرښتې هم ګرځي. اوس د هرې فرښتو اختیار د چا په لاس کې دی؟ د الله. له خاص د الله په اختیار کې دی. معقبات نمبر په نمبر راتلونکي ملائک، من بین یدیه و من خلفه، د مخکې وروسته د انسان نه. الله فرمایي هغه فرښتې چې د دې انسان ته د مخکې وروسته نه راځي په نمبر باندې، د هغې اختیار چا سره دی؟ الله وایي ما سره. یحفظونه من امر الله، چې ساتنه کوي د هغه من امر الله، د الله په حکم باندې. هغه ملائکو سره ګرځي، ډېر کله چې د سړي خیال نه وي او حالات دې ته ورسېږي چې دی د هلاکت سره مخامخ کېږي، یو دم متوجه شي، نو دا هغه فرښته د وخت پورنۍ فرښتې د متوجه کړي غافل کېږه ما، نو د الله په حکم د ساتنه کوي. ان الله لا یغیر ما بقوم، دا انفال کې تېر شوی، بېشک الله نه دی بدلونکی د هغه حالت چې وي په یو قوم، حتی یغیروا ما بانفسهم، تر دې چې دوی تغییر ورکړي هغه عملونو ته چې مشغول دي په هغې کې د دوی ځانونه. مثلا کافر دی
او کوم دې کفر باندې صفات ته غچا ظلم نه کوي نو الله دا حالت نه بدلی او چې په کفر کې ورزيد شي دی الله حالت بدل کی مسلمان دے تو اعمال لگے دے اللہ رب العزت دے حالات نہ بدلی اکھر کی دے اعمال پری اللہ رب العزت حالات بدل کی ان اللہ لا یغیر اللہ تغیر نور کی ما بقوم اذ حالتا چوی پا یو قوم حتی یغیر تردی چی بدل کی در قوم ما بانفسهم هذا عملنا چې مشغول دي پاره کې د دې ځانونه وإذا أراد الله بقوم سوءا دا سوال د پکې چې الله د ملائکه د انسان سره لګوري دي به انسان ولې مړ کیږي هغه دې بچی کنه دا وای دا ما مقرر کړی دي لیکن چې زه سره وکم بیا نه شي بخیم مخنی ولې وإذا أراد الله بقوم کله چې راځي چې الله یو قوم تسوءا تکلیف فلا مرد له بغیر څوک نشي واپس کوله وما لهم من دونه من وال او نبی د دوی لپاره سوا د الله نه من وال څوک ساتون کې دولت درو سره روان دي یو داده واق راځي او وال راځي داړو کې فرق ده واق ساتون کې کو ولایت وسره یو کنه اول هغه ساتون کې چې اختیارات وسره نو الله دعا نه کوي نه د اختیارات والا بچکون کې شتا او نه د عام اختیارات څه یو کني چې زه دلته سلام کوم به یې څه مش په تاسو نه نشته دوی په سوا د الله نه څوک به تاسو کې بچکون کې هو الذي يريكم البرق الله ذات چې خیتا صبرنا خوفا لپاره دی او تمان د امید وينشئ السحاب الثقال او پیدا کوي الله ورېز درنې پوغو باندې دا چې درنې ورېز دوبو نډکی چې را شروع شي یو دم پریز زمکه واکسلابون روان شي ويسبح الرعد رعد پر ابتبانه دو قول دی یا رعد دا آواز دی دورېز کله چې دا یو بل سره لګي مواز کې چې یو بل نجراتی هم आवाज کوي نو د دې تسبیح معنا بیا دا چې دا وې د حال دا د تسبیح په زبان حال باندې لکه روسته د سوري په باره کې چې الله فرمایي او یا دارات فرشتہ چې دا د الله تسبیح وي خاص کر دې چې باران پټین کې ډیر زور تسبیح لور ورسي ويسبح الرعد تسبیح وي رعد فرشتہ بحمده فد حمد الله والملائکه او نور فرشتي من خیبتی الله دیرنا ويرسل السوائق اور علی کی صدرنا ويسيب بها نور سیدا تندر لا چاته کی واری او هم یجادلون فی الله دې بیان جګړه کې الله په توحید کې دیم ته الله په توحید کې دې شک ده وهو شدید المحال او دا الله سخنون کې له دعوت الحق اضافت دعوت حق تا دا اضافت صفت موصوفه او له دا خبر مقدم ده معنا تا ګوري دعوت حق معنا حق دعوت هغه خاص الله ده حق دعوت هغه خاص الله ده د الله نه بغیر دعوت هغه باطل ده دا ټول باطل لګي کوتوي چې حق دعوت کا الله طرف خلق راو بلا د الله ته خلق جوړاو کا هغه ته نه جوړي نو حق دعوت صرف رساله د الله والذین يدعون من دونه هغه کسان الذين ویلدي نون داغلي و نون داغلي دا د العقول د پار راځي دا د بوتان د پار نه راځي والذین يدعون من دونه هغه کسان چې دیرا بری سوا د الله نه لا يستجيبون لهم بشيء نشي قبل ولا دوی پار تشهم الا كباسط كفه ندې د دوی مثال مگر پشان د غزون کو د ورغو او پشان د غزون کو د لاسونو کفه ورغوي کفه لاسونه ال الماء يغوتال يبلغ فاه د دې لپاره چې راول سیګه د خپل خپلتا وما هو ببالغ او ندې دغه براتي رارفدون کې د خپلتا تړې دې تګې دې هغه چې تلو کولر لګېدلې دي او خبره معنا واور پتا ده
اوازان وشو تینا بغیبانی ولاړې مخ په قبله باندې او لاس یې ورته نیولي چې اوبه راشي اوبه ومسکمه در به شي روژه ولې جماعته شي چغې وهانه دغسې مخلوق ته چې چغې وایي اوبو ته اواز دی راشي او چې دوی ته وایي د دوی دماغ ورته نه غورځي خو دا قرآن دی دا تاسې مو ته ګورې زه مو ته ګورم د دې بله څه معنا ده هغه خلک چې غیر الله ته چغې وایي الله فرمایي د دوی بل مثال نشته مګر دغسې مثال دی لکه یو سړي خپل دواړه لاسونه اوبو ته اوږد کړي او خط تږي نفس یې کته ځي راځي او اوبو ته وایي راشئ زه مسکمه کال به تېر شي عمر به تېر شي یو ګوټ به د ستون نه لاندې نه کړي او تنده به دې ماته نه شي مخلوق نه چې غواړي دغه شی دی تعویذونه بوجۍ به څنګ ته اچولي څه شی په دې بوجۍ باندې ښندلې که الله ته سوال وکړه چې ودله ویې مني مخلوق ته به چغې وایي راورسېږي را مدد شي هاي لویه ځوانه هاي کاکا صاحب هاي چې دی نو پلان کیا وایي دې ته څه ضرورت دی هاي الله ولې نه وایي د چا په مور یقین دی او د چا په پلار یقین دی وای مورې کوم ځای کې ناست دی زه ورته ځیر چې وای مورې خبره نه واوري ته یو ته پوښتنه وکړه خبره مې چې غلط واورېده څه ساده مخلوق دی الله پریری هم مخلوق چغې وایي والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم هغه کسان چې اوازونه کوي سوا د الله نه دعا یدعو په معنا د اواز کولو سره دی یدعون اوازونه کوي سوا د الله نه لا یستجیبون لهم بشیء نشي قبلولی د دوی دپاره څه شی هم که هغه شدو کټۍ د پور ایښې ده او جوش یې او تا ورته چغې ووهلې هغه له کوزولی نه شي ټوله به توی شي ټوله هسې ځان مه پازابوه الا کباسط کفه نه دی د دوی مثال مګر په شان دغه غځوونکو د خپلو ورغوو الی الماء اوبو ته لیبلغ فاه د دې لپاره چې راورسېږي دا اوبه د ده خولې ته وما هو ببالغې او نه دی هغه اوبه رارسېدونکې د ده خولې ته وما دعاء الکافرین الا فی ضلال دې چغې ته الله څه وویله کفر یې ورته یو کفر د دې کې څه باکه ده دغه باکه ده سمه وما دعاء الکافرین نه دا چغه وهل د کافرانو خپلو معبودانو ته الا فی ضلال مګر په تاوان کې دویم وما دعاء الکافرین نه دا چغه د کافرانو الله ته مګر په بربادۍ کې برباده ده چې ایمان دا نه وړي دا دعاګانې د الله په دربار کې نه قبلېږي ولله یسجد من فی السماوات والارض خاص الله ته سجده کوي او سوچ پاسوانو کې دی او ځمکه کې دی طوعا وکرها څوک په خوښه باندې څوک په زور باندې الله رب العزت چې د کافرو متعلق کومه فیصله وکړي هغوی ته نه بیا مخ اړولی شي چې چرم نه شي دغه عین سجده او تسلیمېدل دي وظلال من غدو والآصال او سوري د دوی دا هم سجدې کوي سبا او بیګا ګوره ورته ستا سوری دی خو ستا پرې زور نه رسېږي چې پرې د دې خوا نه دې سره ته واړی داسې زور چا پرې شته شوی ستا سوری دی ستا د بل چا هم نه دی خو د سهار سوری اخوا نه شي اړولی او د ماسپښین سوری دې خوا نه شي اړولی ته به ګرد تاو شي خو سوری به دې ماته شي ته به وایي چې رامخ دې واړومه سوری به مې دې خوا راشي خو نه راځي سوری به ماته شي چې څه د الله فیصله ده قل ورته ووایه من رب السماوات والارض څوک دی مالک او پیدا کوونکی د اسمانو او د ځمکې نو دی خو به ضرور شرمېږي غلی به شي قل الله ته ورته الله قل ته ورته وایه افتخذتم آیا تاسو نیولي دي من دونې سوا د الله نه اولیا مددګاران لا یملکون لانفسهم مالکان نه دي د ځان لپاره نفعا نه پیدا رسولو ولا ضرر او نه د ضرر دفع کولو نو چې ځان له مالکان نه دي دی اصحاب بابا نه اخوا ارنګړ ورته وایي دی ارنګړ ته زه روان وم مردار مې سپین ږیری د ګاډي نه راکوز شو هلته یو نږدې دوکاندار و ننبایي و د هغه دوکان ته ودرېده روټۍ سوال یې ورته وکړ ما تپوس یې وکړم بابا چېرته ځي ویل اصحاب بابا ته ورځم ما د خیر خو دی
ویل یاره دا تکلیف دا تکلیف دا تکلیف دی چاره ته ویل چې هغه د دې ذمہ دار دی. ما ته بابا یو خبره تا کومه، دا صاحب بابا چې دې کې پروت دی نو دا یا شهید شوی دی او دلته دفن شوی دی یا مریض شوی دی، د مرض په نتیجه کې مړ شوی دی دلته دفن شوی دی. نو ته ځان ته سوچ وکړه چې یو سړی د ځان نه مرګ نشي دفع کولی نو بل ته به ګټه څه ورسوي او د بل ته به نقصان به څه دی. مخکې راستونکي ما ته وایي زما په الله باندې قسم سرو معیارو مردان کې یو ځای سرو ورته وایي وایي زما په الله قسم ما ته چا هلته دا نه ویلي که ما ته هلته چا دا ویلي وی نو زه به دلته نه وم راغلی دې ته لار مسؤل شي. دا خلک دي چا نه دي پوهه کړي، سوچ یې نه دی کړی چې دی په دې خاورو کې پروت دی، مرګ خو ډېر تریخ دی، دی د ځان نه مرګ نشي دفع کولی نو زه د ده نه وغواړم څنګه ما ته به نفع نقصان څنګه ورسوي. و د الله بندګانو عزت مه کوئ، راشئ قرآن ته کښېنئ، قرآن ووایئ. که چېرته کومه خبره د قرآن و سنت نه خلاف او مخامخ ناست یې زه نه غوسه کېږم نه ماله قار راځي، تپوس چې هر څوک یې ورته مخه خلاصه خو یو ځل په دې مسله باندې ځان پوه کوي. الله فرمایي لا یملکون لانفسهم، نه دي مالکان او که دا خبره تاسو ته څوک کوي چې دا بوتان دي نو اخر تاسو دا کتابونه دومره ویلي دي چې من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه ویلي دي. من دونه واجد بوت نوم نه دی، من دونه د الله نه غیر ټول من دونه دي. په دې کې بوتم راځي، په دې کې ژوندیم راځي، په دې کې مړم راځي، په دې کې اوچتې درجې والم راځي، په دې کې ټیټې درجې والم راځي. قل هل یستوی الاعمی والبصیر، ورته ووایه آیا برابر دی ړانده او بینا؟ یو سړی په قرآن خبر دی بل د قرآن نه خبر دی، دا دواړه برابر کېدلی شي؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا برابر دي تیارې او رڼاګانې؟ نور مفرد راوړ، ظلمات جمع راوړله، ځکه رڼا یوه ده چې هغه رڼا د اسلام ده، هغه رڼا د قرآن ده. تیارې شرک یو تیاره ده، کفر بل تیاره ده، او د یهودیت بله تیاره ده، نصرانیت بله تیاره ده، رسم رواج بله تیاره ده، بدعات بله تیاره ده. د دنیا تیارې دي دنیا. هم جعلوا لله شرکا، یا دی ګڼلي دي او ګرځوي د الله لپاره شریکان، خلقو چې هغې پیدایش کړی که خلقې په شان د پیدایش د الله، فتشابه الخلق علیهم، بیا ګډوډ شوی دی پیدایش په دې باندې. دا راته ووایي دا ځمکه اسمان خو ما پیدا کړي دي، اوس دا تاسو چې ورته معبودان وایي تاسې متصرفین ګڼئ، ځین څه شی پیدا کړي دي چې هغه د هغې خالقین دي او د دې خالق زیمه، او بیا تاسو په شک کې پرېوځئ چې دا به چا پیدا کړي، نو بل خالق خو شته دی نه سره نو د دې ټولو پیدا کوونکی زیمه، نو چې زیمه مانه ولې نه غواړئ چې مخلوق نه غواړئ؟ قل الله خالق كل شيء، ورته وایه الله پیدا کوونکی د هر یو څیز دی، وهو الواحد القهار، او دا الله ایک یو دی او په هر چا زورور دی. آیات ته خیر کوئ. انزل من السماء ماء، الله رب العزت د حق او د باطل دوه مثالونه پیش کوي. دوه انزل من السماء ماء، راوروي الله د بر نه اوبه، فسالت اودیتون، نو روان شي ناونه، روان شي کندې، روان شي خوړونه، اودیه ناونه کندې خوړونه، بقدرها په خپل اندازه، په لوی خوړ کې ډېرې اوبه راشي، په واړه خوړ کې لږې راشي، په لوی ناو کې ډېرې اوبه راشي، په وړوکې ناو کې لږې اوبه راشي، په لویه کنده کې ډېرې اوبه راشي، په لږه کنده کې لږې اوبه راشي. هره کنده د خپل مقدار په اندازه باندې وبهیږي، ځکه باران د استهلاک شکل اختیار کړي، نو په دې ناولو کې راشي. فاحتمل السیل زبد الرابیه، نو اوچت شي دغه سیلاب زبد الرابیه، زګ اوچت، دا د باړې دغه چې کله راشي سیلاب، تاسې ورشئ پام ورته وکړئ په دې اکثر یې سور زګ رواني، سور اوبه کې دننه پټي. فاحتمل السیل،
پورته کی سیلاب زبدن رابیه زب اوچتو دا یو ومما یوقدون علیه فی النار او دا هغینا چه دا خلقی ولی کئی گرمائی ولی کئی آگے لرا پوور باندے چاگت صدا طلا دے سونا دا ابتغاء حلیتین دا پار دا جوڑاولو او دا لٹاولو دا گاڑی او دا کالو چه مقصد تینا صرف زینت بھی پہلا مقصد تینا بھی صرف زینت بھی سنجا طلا ولی کی چاندی ویلی کی آگے نا والے جوڑ کی غلطی واچی چارگلتی جوڑ کی پوزتی واچی ہاتھی جوڑ کی غاڑ کی واچی بنگلی جوڑ کی لاسی واچی پانگی جوڑ کی شپیتی اور واچی مقصد داغے نا صرف صدر زینت تے نو حلیہ کالی چی داغے نا مقصد پیدا خستن نوی صرف زینت تے او متائن یا دا سامان جام تی جوڑ کی وببس کی نور پیدی تی اخلی زبادن زبد مثلوه دا مخی زد پشانتا سمانا زرگر زر ویلی کی آگی پسر بانی سراشی زگ راشی آگا پی دا پاس تی دا زگ آواغ زد دوار زد دی آدھا وبو دا پاسم زگ کو دا دید فیلا دا پاسم زگ كذلك يضرب الله الحق والباطل ذكرني الله بياني مثال د حق او د باطل فاما الزبد هر چی زگ دے فيذهب لاشي جفاء بیکارا یو تاس پس وګورا زگ ختم شي پکانه مات شي هیڅ دارنګي طلا دی ویکلو او هغه په سر باندې خیره راغی هغه خیره چې زرګر لري هغه د کار لاږي و اما ما ينفع الناس او هر چې هغه څه دي چې پیدا ورکړي خلکو ته فيمكث في الارض هغه صفا سوچه او په پزماکه کې پاتې شي خلک داغینا پټیو بکای خلک داغینا کورون ته وبوري همدارن د سونې نه زګ لري شو سونا پاتې شولا طلا پاتې شولا هغه نه والے جوړ کی وڅي واچي هغه نه جام جوړ کی وبس کی كذلك يضرب الله الامثال ذكرنګ الله مثالونه بیان خلق په هغه لپاره اوس دړو باندې مثال تدبیر پسند کی ګوره خالق مسله توحید ذکی د قران او حدیث نه هر څوک د خپل محنت په برابر باندې څومره چې چا محنت دي د هغه محنت په برابر باندې علم د قران او د حدیث نه حاصل بعد هغه نه صادره په وګ باندې واچو کپڑے په فوکړي روان شو نن دلته ضرورت ته دین بیانوم سبا الته ضرورت ته دین بیانوم هر څوک د خپل استعداد په برابر باندې بیان کوي هر څوک بل ورته دی خو روان کله چې دا دعوت چالو شي د دې په مقابل کې باطل پرست د پیرانو په جامه کې د خانانو په جامه کې د ملکانو په جامه کې د مولیانو په جامه کې دا راوچت شي نو اوله کې دا ډیر وی غالب معلومیږي خلک فکر کوي چې مراد د دې دنیا مقابله به څنګه وجدا خو دنیا دا یو کس دی الله فرمایي دا چې تاسو ته په ظاهره د سیمه ډیر ښکاري دا زګ دی فیذهبوا جفان دا لاشي بیکارا او هغه اصل مسله توحید او د سنت هغه پاتې شي خلک نه پیدا اخلي دا اول مثال تدبیر كذلك يضرب الله الامثال كذلك يضرب الله الحق والباطل دا دین مثال تدبیر مثال داو زرگر دے زری بلی کل
خیره فراغ هغه ته نه لري کو روز صداغه نه وسده فقره صرف د دینت شیان ته جوړي چې نور پیدا ته نه خپل کیږي او کنا د پیدې سيزونه د دې شی ته جوړي چې پیدا ته خپل کیږي دا رنګي هغه خلک چې د قران او حديث علم حاصل کو د خپل استعداد په برابر باندې هغه نرستا دې داغي نشو شاعت باندې شروع شو په طریقې د درس او تدریس دا بار نه وځي د جماعت کې نه د مرکز کې نه درس او تدریس کوي کتابونو مطالعه کوي صحیح او غلط پر دیلای د په مقابل کې خلک رساله لیکل شروع کړي خیره خوشا کنه خیره خوشا نه کړه هغه نه بعد شو وخت پس هغه خیره هغه غلطي مسالې هغه د خلکو د دین نه وځي او حق د خلکو په دین کې قرارې ونی و زده په محنت باندې دوه قسم خلک راځي یو قسم خلک هغه دي چې په خپل جوړ شي او د نور جوړول غم نشته نو دا حیلتون شو چې دا غینه مقصد صرف زینت دی او د دې په محنت باندې د شاګردانو پیدا شي چې هغه نور څه به درته تدریس وکړي نو هغه شو او متاعن هغه نه به خلک څه پیدا اخلي كذلك يضرب الله الامثال الله فرمای دقه مثال د حق د باطل دی دا باطل زګ دی او حق هغه مقصد او اصلي شی دی دا زګونه دی او دا حق ان شاء الله پاتې کیږي خلک په دې نه پیدا اخلي للذين استجابوا لربهم الحسنى هغه خلکو د پاره چې منلې دي حکم د خپل رب الحسنى جنت ته الحسنى جنت ته والذين لم يستجيبوا له او هغه کسان چې نه منل حکم د الله لو ان لهم ما في الارض جميعا کچری بشکا شي د دوی لپاره چې په ځمکه کې ټول ومثله معه او مثل د هغه برابر د هغه سره لفتدو به خامخا د جرمانه ورکړي په دې بول چې پاغي باندې اولئک لهم سوء الحساب ولیکن مخکې سره ما تو قبل منظور به نشي دې به ورکړي او قبليږي با نه اولئک لهم سوء الحساب دا کسان لپاره د ناکاره حساب وما واهم جهنم او زه جهنم دی او به سلمهاد او ډیر بد پرشته دا جهنم افمن يعلم آیا هغه څوک چې پوهیږي په دې خبره انما انزل اليك من ربك الحق چې بشک هغه چې را لېږل شوی تا د استاد رب له خوا حق دی کمن هو اعمى دې د هغه چا په شان کې دی چې په دې نه خبره ای تاسو یقین وکړئ بلال کاون کې یو مولا او لوی مولا او هغه دا عقیده ویل دي چې کله د حدیث او د فقه مقابله رااله نو فقه باخلو حدیث بناخلو او چې د حدیث او د قران مقابله رااله حدیث باخلو قران بناخلو چې تاسو په دې وکولي ویل د چې په فقه په یو په حدیث نه پوهیږي او به چې د حدیث او د قران مقابله راشي نو حدیث په قران په نسبت باندې آسان دی پاره پوهیږي قران نه پوهیږي د دې وجنه قران با ناخلو حدیث با اخلو حدیث با ناخلو فقه با هم دې حالت کې عمدہ عقیده باندې دنیا نه لاړ الله فرمایي هغه څوک چې په دې پوهیږي چې قران حق دی دا هغه چا په شان کې دی چې دې نه خبرې زمون اصول خو وایي کچلته مقابله د قران او د حدیث سره قران مخکې او چې د حدیث او د قیاس مقابله نه نو حدیث مخکې لیکن د دې زمانه د خلکو دا عقیده ده چې وینا څه سوچ ورته وکړه دا عجیب مسلمانی ده دا عجیب ایمان دی فقه په حدیث مقدم کوي حدیث په قران مقدم کوي انما يتذكر الالباب ان خبر دادا پنده خاوندان د عقل الذين يوفون بعهد الله مستحق خاوندان سوبي هغه کسان چې وفا کوي په لوز الله باندې
ولا ينقضون الميثاق او نه ماتي لوزنا ما شاګر دی هغه یو ما تاسو کول ویل چې دا د یوفون دفتر کې حسابات اخلاص ده نو د دې افتتاحي په قاری باندې کوله نو قاری هغه چې خپل څه پیسې ورکول یا خو وی خو دې قاری هغه صورت را شروع یوفون بالنظر دا کلمه درې ځله مکرر کړه یوفون بالنظر اوس دا موجوده خبره ته ثابتې اویا زر روپۍ پاغي وي انعام واخته اوس قرآن نه خلک دا پیدا کوي شته دا مسلمان دې قاری چې موږ ټول پکار دي اوس یوفون دا معنا راځي یوفون د خلاص کا اویا زر روپۍ ان دې مولانه چې څه وکړو او دې څه یقیني ته شي دا وخت د سینې نه غوړي چې دا خلک قیامت باندې ایمان لري کني لري د دې چې غلط چیز لپاره قران استعمالوا او د قران نه غلط استنباط کا او چې د دې قران کې ورته وایي چې الرحمن علی العرش استوى دا نه مني او به خپل دغه لپاره دغه شي اړې به مني او یا زر روپۍ ولا انعام ورکړي ولا ينقضون الميثاق او نما تيخفل لوزنا والذين يسلون ما امر الله به دا عقل خاوندان اغدي يسلون چې فالي یو ځکه ما امر الله به هغه چې الله حکم کړی پاغي باندې ايو صلاه یو ځکه کولو چې هغه څه رشتہ ده الله ویلي دي رشتہ پالي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جبريل همیشه د پاره ما ته د گاونډي په حق کې زور لګولې ما ته یې پیدا کړی راځه په میراث کې صدر نه همدار ندی رشتې په وجه باندې یو سړی غواړي چې زما په عمر کې برکت پیدا شي زما مال دې شي د مال د دې د پاره د ټول نه مؤثر عمل څه رشتہ پالي اندا تاسو کتابونه وګورئ سره غواړي چې زما مال دې شي دوبۍ ته ضرورت نشته قطر ته ضرورت نشته امریکا ته ضرورت نشته دې د تل رحمت پالل شروع کی پوری ګوري چې د رزق فراخي او د مال ورګل د کی کوي د ټول نه زیات مؤثر دو شیزونه دي یو منز او بل رشتہ پالو الله امر کړی پاغي باندې ځای کولو ويخشون ربهم او ویریږي خپل پروردگار نه ويخافون سوء الحساب او ویریږي د ناکار حساب نه والذین صبروا عقل ولا خلق دي صبر ابتغاء وجه ربهم چې صبر کړی په مصائب باندې او په مصائب باندې صبر کول ابتغاء وجه ربهم د بار د حاصلولو درزا د رب خپل ځکه حدیث کې راځي د اعمال دارو مدار په سبا باندې په نیت باندې اوس یو سړی روزه نیسي خو نیت کې د الله درزا نشته تراویح کوي اته کوي دولت کوي شل کوي لګیا دي خو نیت کې د الله درزا نشته ثواب په نه ملاوي من صام رمضان ایمانا و احتسابا من قام رمضان ایمانا و احتسابا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته احتساب ته ویل دي دلته وای صبر یو کو ابتغاء وجه ربهم د پاره د حاصلولو درزا درخل واقاموا الصلاه پابندی تقیمون وانفقوا مما رزقناهم او لګي دا مال چې موږ ورکړل دوی ته د یتیم په مال کې چې مال د یتیم دی بل ورځم ویلې دی وسنت ته هر ورځ سالون ته ضرورت نه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دی چې د یتیم په مال کې زکات نشته او کې لا تاکلوا الصدقه دا غي معنا کوي په دې یتیم باندې خرچه کوي نو کتا څه پکې لاس نه وایي او په کار ورنا کوي نو په جواب په خوراک په ختم شي اوس یو تند او مال د بالغ او د نابالغ ترمنځ شریک د 2 لک روپۍ دي
ما بالغ چې کومه حصه ده کدا نصاب ترسي دې به توباسي د ایمانم پاره کې نشته دي او کمال ټول د بالغي د مزوري کړي او د ګټلي به به دې توباسي د کړي کړي تیم حق نشته دا د بالغ به به هغه توباسي او کومه حصه چې د یتیم د داغې نه زکات مذهب حنفي باندې نشته فاتح نور ایمو په نس باندې دا په نس باندې زکات په کې څه کړي حساب ته ورسي او کال پېږي دا مسله ده ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون دفقي حسنين مراد توحيد او سنت سيئات مراد شرك او بدعات ويدرؤون بالحسنة دفقي توحيد او سنت باني السيئة شرك او بدعات يا ورونو راشي شرک پریدوی توحید واخلی بدعات پریدوی سنت باندې راشي دا معنا ده دیم ويدرؤون بالحسنة السيئة او د پکې په توبې باندې ګناه لرا حسنه مراد توبه سیئه مراد ګناه درنه شوی ده وسیله کړي توبه ويدرؤون بالحسنة السيئة درم ويدرؤون بالحسنة السيئة او دفقی په صبر او خو اخلاق باندې السيئة تکلیفونه او بد اخلاقی ښه اخلاق کوي بد اخلاق به ختم شي صبر کوي نو مصیبتونه برداشت کوي دا څه لفظ دی چې دا د ټول معنی ته شامل دي ويدرؤون دفقی په سنت او په توحید باندې بدعت او شرک او په توبه باندې ګناه لرا او په خو اخلاق او بد اخلاق او په صبر باندې تکالیف اولئک لهم عقبى الدار دوی د پاره خیسه انجام د کور د آخرت جنات عدن باغونه مشکري ورنوځي باغیتا او هغه څوک چې نیکانو پلارانو ته نه د بیبيانو ته نه د اولاد ته نه او فرشتي داخلي نه په دیوان د هر دروازې نه من کل باب د هر دروازې نه سلام علیکم ورتویبا سلام دې پتا سو بما صبرتم تعمل تا دا عمل ته نتیجه کې لکې یو آیات چا پیش نکو چې الله ورته ویلي چې دا تعالی در کومه دا د پلانکی اډو کې وخت ته ما ته وسیله کړی وي یو آیات نشي پیش کولای یو حدیث نشي پیش کولای او لګېږي وسیله به زوات فاضله وهذا الله بنده چا ته ویلي سلام علیکم بما صبرتم تا په عمل درکوم تا تکلیفونه برداشت کړیو ګولې در باندې ورېدې ته تناس دي پیسې د فرمنې قرضولې څنګه روان کور کې رسول نو خلکو د ځانونه کول چې زما د کور خیال وساتي تر روانه دا ټول تکلیفونه برداشت کړی نن تا بدلا دا السلام علیکم سلامتی اوسه فنعم عقبى الدار واسخد انجام د کور د آخرت والذین ينقضون عهد الله هغه کسان چې ماته له وز الله من بعد ميثاقه صدق قال راغنا ويقطعون ما امر الله به او پرکیا چې الله حکم کړی پاګې باندې ايو صلاه چې یوځای شي ويفسدون في الارض فساد کې پزماکه کې الله رسول رحمت حکم کړی دیش کوي الله د فساد نه منع کړی دی فساد کوي اولئک لهم اللعنت دا کسان په دوی لعنت ولهم سوء الدار او دوی لپاره د ناکار انجام د کور د آخرت الله یبسط الرزق لمن یشاء الله براغته چې رزق چاله چې وغواړي څنګه وفرحوا بالحیات الدنیا او خوشاله کې د آخرت په ژوند دنیا باندې وما الحیات الدنیا فی الاخرت او نه د ژوند دنیا مقابل د آخرت الا متاع مگر تکرتک متاع هغه شوړه وي چې دا زنانه په غوړ لوخي صفاتي الله فرمایي د دنیا حیثیت آخرت په نسبت باندې دغه شوړې دي چې لوخي صفاتي ويقول الذين كفروا ويا كسان كافرون لولا انزل عليه آية ولنشر عليه فدبان معجزات طرف درلنا قل ان الله يذل من يشاء وتوايا فرالي قول نرالي قول كده الله خپل حکمت تعبیر به کثیره مهدی به کثیره سورته بقره کې تفسیر ورته یقین الله ګمار کوي په دې باندې چاته چې واړي
او هدایت کوي په طرف د خپل ځان باندې هغه چا چې راګرځي الله ته الذين كفروا امنوا ایمان راوړي وتطمئن قلوبهم او دارنګ مطمئن دي کلک دي ژوند راغی دې ذکر الله د الله په ذکر الله دې ذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې اطمینان کیږي د زړونو سورۃ انفال کې تیر شیو انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انت هو د الله په ذکر زړونه ویری او دلته وای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې کلکیږي زړه اته ویریږي د سره کلکیږي هغه ذکر دی دا ذکر دی اصل خبره ذکرونه کې فرق دی انت چې وای زړه ویریږي هغه آیاتونه دي د انذار او د يرولو عذاب دی ور دی زقوم دی دا چړېوالي کړنی دي او الا بذکر الله تطمئن القلوب دا آیاتونه بشارت دي دا د وکړه جنت تر کومه حور در کومه او دا الله دې دار به نصیب شي په دې باندې تسل کیږي آی باندې یریږي په دې باندې تسل کیږي دغه خبره ده چې دا اطمینان د یې سره لازم دی دا د اطمینان نه چې دا د یې سره لازم دی تمام اوله چې الله نه اوريږي نو د یې په نتیجه کې ورکړل شي دا الله په ذکر د دې وجنا په سورتي زمر کې د دوه جمع کړي تاسو ته وګورئ درشم نمبر آیات ته الله نزل احسن الحديث الله را لګري ډېر ښه خبره کتاب متشابه کتاب یو شان مثانیه بیا بیانېږي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ذکرشي د عقید وجنا هغه ویخته د سرمنو د خلق يخشون ربهم چې ویریږي خپل پروردګار نه او دا وګوره ثم تلين اغه نر سبته نرم شي جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله دا الله ذکر تا نو اول ویریږي دغه مطمئن شي تاسو الذين امنوا كان ایمان اوري وعمل الصالحات عمل کوي پر کړه دی باندې توبه لهم خوشخبری او خوشالي دوی لپاره وحسن او خیسته دی د ورګرځېدو کذالک ارسلنا فی امه دغه شان ته منګره خدا یو امت کې قد خلت چې دې څخه تیر شوی د مخداغه نه امتونه څنګه سره را لګلې وای د نبی کار داده وقت پستر استرگم اللہ بنا کا لیتتلو علیہم بس دا یو دا نبی کار دیتا اللہ بندہ دا بچاویل دی دا نبی کار قرآن خیل لیتتلو دا نبی کار خیل اللہ خیل حرز المومنین علی القتال دی صرف را زور ولی گئی تلیو کرا خلاصا کتاب بچاویل قرآن خیل نگوری تو قرآن دا بس تقلید دی محدی بزرگوں نے فرمایا بے مغفر کئی ارے خلق قرآن واڑی راواڑی کہ دا قرآن کی واضح دا نبی دقی و عمل لے دی وجنا دا تقلیدی ایمان کی خطرناک لے دقی وجہ دا اگر زان سا دغل گول لی بس ہمدر چی گوری ندی خواہ گوری کدی خواہ گوری بخکاک خرابی کا ویزان ندر دغا اسپا جوڑا کا او با گورو چی پدے دغه مدل مقصود ترته کنا ترګه کلاو کا وګوره د نبی عمل کم وو دلته د نبی عمل خی سوی لتتلو علیهم چې تقول لی په دوی باندې الذي اوحینا الیک هغه کتاب چې موږ تاسو وایي کړل نو ما دې پر راوستو چې دا خلک وا په دې قران پوهه وهم یکفرون بالرحمن او دوی د مهربان بادشاہ په کتاب باندې کافر دي تفسیر وګورئ وهم یکفرون بکتاب الرحمن خلق د الله په کتاب کافر دي ټول نه مني او تاسو څنګه ته یو مثلا شروع کړل دا ټول په معنا دا الحمد والناس په یو معنا پرې ټولې پوهه
بس ځان نه به دا جوړ شي دې خوا به نه ګورې چا درته دا طریقه ښودلې ده سترګې کلاو که الله درکړي دي بصایرې ورته ویل دي قل هو ربي ورته وې دقه الله زما رب دی لا اله الا هو نشته دی حقدار د بندګۍ سوا د ده نه علیه توکلتو په دې الله مې ځان سپارلی و الیه متاب او دې الله ته دې زما ورګرځېدل منظور په خیر وکړي بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا منکرین چې هر څومره دلایل ورته پیش کړي چې سړی په ضد وینات ودرېده بیا هغه ته هدایت نه نصیب کېږي قرآن نه مراد مطلق لوستل شوی قرآن نه مراد دا نه بلکې مطلق لوستل شوی ولو ان قرآنا کچری بېشکه یو لوستل شوی کتاب سیرت به الجبال روان کړی شي په هغې باندې غرونه او قطعت به الارض یا ټوکړې ټوکړې کړی شي په هغې باندې ځمکه او کلم به الموتى یا خبرې وکړی شي په هغې باندې د مړو سره نو که چېرې داسې یو لیکلی کتاب چې دا کارونه پې کېدلې دا په دنیا کې وی نه هغه به دا قرآن هلته مراله که چېرې داسې یو لوستل شوی کتاب دنیا کې وی چې غرونه پې روانېدلې ځمکه پې شلېدلې مړو ته پې خبرې کېدلې نو که داسې لیکل شوی کتاب چېرته دنیا کې وی نو هغه به کوم یو دا قرآن به ځکه دا قرآن په دې ټولو کتابونو باندې څه دی اوچت دی نو جزان محذوف ورته راویستله ولو ان قرآنا که چېرې بېشکه یو لوستل شوی سیرت به الجبال روان کړی شي په دې باندې غرونه او قطعت به الموتى دا به الارض یا ټوکړې ټوکړې شي کړی شي په هغې باندې ځمکه او کل ما به الموتى یا خبرې وکړی شي په هغې باندې د مړو سره نو که داسې لیکل شوی کتاب چېرته وی نو هغه به کوم یو و دا یو ترجمه ده دویم قرآن نه مراد همدا قرآن دی ولو ان قرآنا که چېرې بېشکه دا قرآن سیرت به الجبال روان کړی شي په دې سره غرونه او قطعت به الارض یا ټوټه ټوټه کړی شي او څیرې کړی شي په هغې باندې ځمکه او کل ما به الموتى یا خبرې وکړی شي په دې باندې د مړو سره نو بیا هم دا خلک په ایمان نه راوړي بیا چې دا محذوف ده کومه ده بیا هم پې دوی ایمان نه راوړي لما آمنو الله فرمایي دا خلک داسې په ضد باندې ولاړ دي که دې قرآن باندې زه دا غرونه هم روان کړم او دا ځمکه پې ټوټه ټوټه کړم او په دې باندې د مړو سره خبرې هم پې وکړم هم دا خلک په ایمان هم نه راوړي لکه مخکې تېر شو فظلوا فيه یارجون که اسمان کې مخې جوما په رڼا ورځ باندې بیا به وایي انما سکرت ابصارنا دا خو زموږ نظرونه چا بند کړي موږ په هماغه ځای باندې ناست دي په هماغه ځای ناست دي خو نظرونه یې بند کړي موږ ته ځان اسمان کې ښکاري یو سړی چې په ضد ودرېږي که نه دغه مصیبت لکه اوس دا یو ورور راغی غریب نکاږه هغه ته اوس چا ویلي دي چې دا مونځ وشي او دعا ورپسې په شریکه باندې ونه شي دا چې مثال لري لکه لو دې وکړه یا دې غوبل وکړه او راشه دې راغونډه کړه او دغه دې اوږه باندې پې کېښودې ته لاړې
نو دا غریب د چانه دې پوي کړه کدا عقل باندې روان وي او دا د عقل خبره خو بیا ستا خبره صحیح ده که زمونږ استاد نوړان دي پیغمبر اسلام کړي ما خو په دې لټ فکر اعلان کړی دی چې زه هغه مولا ته انعام ورکوم انعام چې د درش کلام د ژوند د پیغمبر اسلام کې دویم کلن عمر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې پلس کلن عمر د عمر فاروق رضی الله عنه کې ودولت کلن عمر د عثمان رضی الله عنه کې وشپږ کلن عمر د علي رضی الله عنه کې ما ته څوک دا ثابته کی چې هغه کې یو قسم را څون شوی د دوای دې کړی دا نو هغه ته چاونه چې تا راشم دې پرې خدلا او تا ته وایي خو ته پوه شې چې دا خلک صرف دا خلک دوکه کوي دا د عقل شی نه دی دا د نقل شی دی باید موږ او تاسو قرآن او حدیث ته وګورو قرآن او حدیث کې مخالف څنګه ده دا د عقل باندې نه چې دیږي اوس خبره ټول په عقل روانه کړل چې وای دا د مثال لري لکه چې درمن اومږي راشرا غونډه کې او رشپېل چې دوغه باندې کې د استقلال شي نو دا خلک دي د خلقو عقاید او د خلقو ذهنونه خرابوي او په دې جمع سره شریک دعا هیڅ څوک نشته دي تولې هیڅ څوک اته لګيري مونیا یو کتاب دی د فقه او د هر چا په کور کې تقریبا پروت دي هغه وای اذا سلم الامام امام چې سلام وګرځاو خبره ختمه شوه له ان يتقدم او يتاخر او يذهب يمينا او شمالا او يذهب الى بيته الا بشكور تا خبره دا الله فرمایي چې هر قسم دلیل ورته پیش کی کنه او چې په ځل باندې قدرت د نه دیغه منینا نو قران نه مراد هم دا قران شو ولو ان قرانا کچر دا قران سویرت روان کړی به الجبال فدی غرنا او قطعت به الارض یا ټوکلي ټوکلي شپدی باندې زمکا او کل ما به الموتى یا خبره وکړي چې په دې قران باندې د مړو سره بین په داخله کې ایمان نه راوړي به مو دا جادو دی ازمن سترګې چا باندې کړی دي او دا جبه زما د خپل څه کې چلای جبه دا وایي بل لله الامر جميعا بلکې خاص الله لره د اختیار ټول واقع اختیار یوازې د چاره د الله دی افلم یأت الذین آمنوا قطرب او دارنګ ډېر هغه د اسمانا علم کوي افلم یأت الذین آمنوا ایا ندی شمولیان شوی ایا ندی پوی شوی هغه کسان ایمان راوړل دي او دا اصل کې د هغه توهم دفدا چې د ایمان والا او تقاضا دا او چې دا معجزات باید راشي چې دا خلک ایمان راوړي نو الله فرمایي اولم یأت الذین ایا ند معلومه شوی هغه کسانو ته ایمان راوړل دي دا خبره چې ګورئ دا ایمان راوړل نه راوړل دا د معجزات په تعلق نه لري بلکې دا تعلق لري دې سره الله وکاو الله ک الله وختوي لهدن الناس جميعا نه هدایت به کړه خلق ته ټول ته نو دا د الله په مشیت پورې تعلق لري دا په معجزات پورې تعلق نه لري او کتای اغا دار دی ایسا پا مانا دا علم بانی اغا ناخلی دا خودی رندری خبر دا دلتا وی چی غرون بروان شی اوال تاوی ویل الجبال کیفا نصیبت ندی بمین سے فرق ہے تخبر پیدان سا سوچ چکا خبر پیدان سا سوچ دلتا مانا دادا کدا قرآن دا غرونن پر روان شي دا خلق دسی پزد بانے ولان دی ایمان پر نراوی او آل تا دلیل پر شکل کی پیش کئی چی جنت کی بعد دسی نعمتو نئی نو آل تا ذہن کی دا رازی چی دا دوم رو اوچتی غج خیزی او دوم رو اوچتی
نو دې ته به سړی څنګه خواله ورځي. نو الله فرمایي افلا ينظرون الى الابل، دې اوښ ته وګوره کم څنګه دي، څومره اوچت دی، خو چې کله ته ورخېږې هغه کښېني. هلته وایي چې داسې غټې غټې تکیهګانې به وي. نو ذهن کې سوال نه دونه غټې تکیهګانې به څنګه وي؟ نو الله فرمایي افلا ينظرون والى الجبال كيف نصب، دې غره ته وګوره کم څنګه مې ودرولې، خو داسې واسم تکیه درته ودرومه. هلته وایي ګیلاسونه به وي، خو هغه ټول چې هغه صورت غاشیه ټول ورورسېږو انشاءالله بیا به دا سودا تاسې وځي. داسې ګیلاسونه به وي. نو دا به څنګه وي؟ نو الله وایي ویل السماء کیف رفعت، اسمان ته ووایه څنګه ستوري مې پکې لګولي دي، دغسې ورته جامونه یې کړ. هلته وایي فرشونه به وي، وړېدلي به وي، ستا ذهن ته نه پرېوځي. ویل الارض، چې ځمکې ته پام وکړه دا مې څنګه غوړولي، هغه هم نه دلته غوړومه که. نو دغه کسایي دا نه مني، هغه په معنا د علم باندې نه مني، نو هغه به معنا د ناامیدۍ کوي. افلم یأت الذین آمنوا، آیا نه دي ناامیده شوي هغه کسان چې مؤمنان دي د ایمان د کافرانو. او دلته معطوف محذوف دی ویعلم، او په دې پوه شي ان لو یشاء الله لهدى الناس جميعا، که الله غوښتي وی نو هدایت به کړی وی خلکو ټولو ته. ولا یزال الذین کفروا، همیشه دا کسان چې کفر کړی تصیبهم بما صنعوا، چې رسېږي هغوی ته د هغوی د عمل په وجه باندې قارعة آفت و مصیبت و تکلیفونه. او تحل قریبا من دارهم، دا د مؤنث صیغه ده، یا راکوشي دا عذاب قریبا من دارهم، نږدې د دوی کورونو ته. ضمیر پکې د قارعې ته راځي ده، یا راکوله شي دا قارعه نږدې د دوی کورونو ته. حتی یأتي وعد الله، تر دې چې راشي وعده د الله. یقینا الله لا خلاف نه کوي د خپل لوز. تسلی ورکوي نبي صلی الله علیه وسلم ته. ولقد استهزئ برسول من قبلک، یقینا خندا کړی شوې وه په ډېرو پیغمبرانو پورې ستا نه وړاندې. فاملیت للذین کفروا، مهلت مې ورکړه کسان ته چې کفر یې کړی. ثم اخذتهم، بیا ما ونیول هغوی لره. فکیف کان عقاب، نو څرنګه و زما عذاب هغو لره. افمن هو قائم، آیات ته ګورئ، قائم په معنا د عالم باندې او خبر باندې. افمن هو، آیا هغه ذات، هو چې دغه ذات قائم عالم دی خبر دی، علی کل نفس، په هر یو نفس باندې بما کسبت، داغه د عمل سره. تان پیژني ستا عمل هم پیژني، ما هم پیژني زما عمل هم پیژني. نو نفس نه مراد ستا او زه شو، او بما کسبت نه مراد زما او ستا عمل شو. هغه ذات چې تا هم پیژني ستا عمل هم پیژني، هغه ذات چې ما هم پیژني او زما عمل هم پیژني. آیا هغه څوک دی د هغه چا په شان کېدلی شي چې نه تا پیژني او نه ستا عمل پیژني؟ دا دواړه یو شان کېدلی شي؟ هېڅ. نو الله فرمایي زه خپل بندګان هم پیژنم، د هغوی اعمال هم پیژنم. نو دوی د داسې چا بندګي کوي چې نه د ده نه خبر دی او نه د ده عمل نه خبر دی. ته څنګه ما سره سموي چې ما ته هم بیا راورسېږي او هغه ته هم بیا راورسېږي؟ ته سوچ وکړه ځان سره، هغه تا نه پیژني. والله بالله قسم درته په الله باندې کوم، که دا لوی ځان خو ما پیژني چې دا مولي څوک دی او کوم ځای کې اوسېږي، نو چې ما نه پیژني ما ته به څنګه راورسېږي؟ و د الله بندګانو قرآن وګورئ، افمن هو، هغه ذات چې دی قائم خبر دی، ولاړ دی، عالم دی، علی کل نفس، په هر نفس باندې، بما کسبت، سره د عمل د هغه نه. آیا دی په شان د هغه چا کېدلی شي چې نه ما پېژني او نه زما عمل پېژني؟ چې هغه په هېڅ خبر نه دی. نو څه الله پرېږدي او داسې چا ته اواز کوي چې هغه تا پېژني نه، چې ژوندی ورته ورته نه وي معلوم، چې مړ دی څنګه ته ورته معلوم شولې؟ وا بنده د الله سوچ وکړه کنه. دویم، افمن هو قائم، آیا هغه څوک چې هغه تدبیر کوونکی دی، انتظام کوونکی دی، علی کل نفس، د هر یو نفس سره د عمل د هغه نه،
دا په شان د هغه چا کېدلی شي چې هغه د دې توان نه لري. اوس اخو آیات ته ګورئ. وجعلوا لله ګرځولي دي دوی د الله سره شرکاء شریکان. قل سموهم ته ورته ووایي چې دا تاسو چې د الله سره شریکان ګرځولي دي نومونه یې راته واخله. د نومونو مقصد نه دی خو ته زه 200 نومونه یو ساعت کې یاد کړم پلانکې 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 پلانکې. د سموهم معنا کمال یې راته وښایه. اسمان کې څه پیدا کړي دي ځمکه کې پیدا کړي دي همیشه ژوندی دی فنا پرې نه راځي څه چل دی. نو د سموهم تش نومونه اخیستل نه دي دا خو پرون یو ځای کې ترجمه کېدله بل هم قوم یفرقون بلکې دا یو قوم دی چې مسلمانانو کې تفریقه اچي وایي ظاهران ورته العالم مالدې ته خلک ناست دي پروفیسران ورته ناست دي یو ورته نه وایي چې زه ستاسو ځان هم دې کافر کړم موږ هم کافر کې قوم یفرقون دا یو قوم دی چې ویرېږي او هغه وایي دا یو قوم دی چې مسلمانانو په منځ کې تفریقه اچي. نن دغسې زه د راخلصې دي که نه حیران بلا شي چې دا اوس څه وایي. و دا الله بندگانو د خدان په عذاب کې چې تفاسیر راواخلئ ورته پرېوځئ ویې ګورئ په یاد یې کړئ بس هغې نه بیا خلکو ته وایي او بیا په لوډسپیکر باندې و ظالمانو قیامت کې به د الله په مخ کې څه جواب کوئ. یفرقون معنا دا تفریقات دي یفرقون معنا یېرېږي منافقان یې یېرې اخیستې دي یېرې راوخلي هغې یفرقون دا یو قوم دی چې مسلمانان منځ کې تفریقات دي. قد کفرتم بعد اسلامکم تاسو کافر شوي یاستئ پس د مسلمانۍ نه. دا ترجمه ده. سبا هغه ته کوشش باندې ولیکي شیخ القرآن او شیخ الحدیث سبب کې داسې بې عجیبه وخت شو که نه ضد خلک دې ته ورسول چې اوس په کفر باندې صرفه نه کوي. قرآن تفسیر د ځان نه کول چې په هېڅ تفسیر کې نشته او ته یې کوه. سموهم نمونه راته نمونه به ته دوه ته واخلم. سموهم معنا د هغوی کمال راته وښیي صفات یې راته بیان کړه. په غیبو پوهېږي نه په نقصان رسولی شي همیشه ژوندي وي داسې راته ووایه نومونه خو سره واخلي که نه دا ستن دغه ستن دغه ستن دوه سوه نومونه به واخلي. خبره دا ده الله فرمایي دا تاسو چې ما ته شریکان ګرځول دي زما کارنامې خو معلومې درته مې وویل چې اسمان مې څنګه ودرولی دی دا ځمکې مې پیدا کړي دي څه مې پیدا کړی تاله مې دا سترګې درکړي دي غوږونه مې درکړي ما خو ورته خپل حساب وکړه. اوس هغه ته ما ته شریکان د هغه هم څه کمال راته وښیه که نه د هغه هم څه کمال راته وښیه که نه چې زه یې وپېژنم. کل سموهم نمونه صفات یې راته بیان کړي کارنامې راته بیان کړي کمال راته بیان کړي او چې دا هېڅ پکې نشته او بیا یې تاسو د خدایتوب په درجه کې ګڼئ. ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوئ الله ته بما د هغه چا لا یعلمو چې الله یې نه پېژني فی الارض په ځمکه کې په دې صفت باندې الله رب العزت په صفت د شراکت باندې هیڅ څوک نه پېژني هیڅ څوک او ځکه نه پېژني نشته که نه. ام بظاهر من القول یا سرسري وینا ده د ژبې د دې ذمه دار حقیقت هېڅ نشته خو د دې ذمه دار دی او د دې ذمه دار دی او د دې ذمه دار دی. ام بظاهر من القول بل زین للذین کفروا بلکې ښایسته کړی شوی ده هغه کسان ته چې کفر یې کړی دی مکرهم مکرونه د هغوی وصدوا عن السبیل او منع کړی شوي دي د سمې لارې نه ومن یضلل الله هغه څوک چې الله یې بېلارې کړي فما له من هاد نشته دی د هغه دپاره څوک په لاره راوستونکی هاده بېرته په لاره راوستونکی. لهم عذاب فی الحیات الدنیا دوی له عذاب دی په ژوند د دنیوي کې ولعذاب الآخرة اشق خامخا عذاب د آخرت ډېر سخت دی. وما لهم من الله من واق نه به د دوی دپاره د الله نه من واق څوک بچ کوونکی. واق او وال دواړه معنا بچ کول دي خو واق هغې ته وایي چې بچ کوونکی وي ولایت ورسره وي او که نه وي او وال هغه بچ کوونکی چې اختیارات هم ورسره وي
نو مخکې منوال تیر شو او دلته منواق او بیا روان دی منواق نو الله دعا نفي کوي نه ولایت والا بچ کوونکی شته او نه بې ولایته بچ کوونکی شته مثل الجنة التي وعد المتقون مثال د جنت هغه چې الله دې کړی شوی متقیانو سره تجري من تحتها الانهار بهیږي بلاندې دونه د هغې نه ولي وکلها دائمون میوې د هغې به همیشه وي وذلها او سوري داسې به نه وي چې منی به راشي پاڼې به ترې ورژېږي میوه به ترې ورژېږي نه وکلها دائمون وذلها میوې مې همیشه سوري هم همیشه تلک عقبى الذین اتقوا دا د انجام دا کسانو چې ځان یې ساتلی د شرک نه وعقبى الکافرین النار او انجام د کافرانو دی اور والذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته علم د کتاب یفرحون بما انزل الیک خوشحالي کوي په هغه کتاب چې رالېږلی شوی تا ته سته ومن الاحزاب من ينکر بعضا او ځینې د ډلو نه هغه دي چې انکار کوي د ځینې قرآن نه ګوره ورته بعض او نور مني په توحید مسله درته نه مني نور وایه که تمام ورځ لګیا اوسه نه څوک خفه کېږي نه چاله قهر ورځي خو چې ودې ویله چې د الله نه کېږي د مخلوق نه کېږي دی به د هر چا کلمې سوځېدل نه ته به یې چاړه پرې چاته وکړه هلکه ستا د دادا زوی دی ستا تره زوی دی ستا کلیوال دی دا شرک چې دونه پرې خفه کېږي ویې به یې زه خوله زما سړی کېږي او کار پرې تا نه کوي ومن الاحزاب من ينکر بعضا ځینې د ډلو نه هغه دي چې د دې بعض قرآن نه منکر دي نه مني توحید مسله کې نه مني قل انما امرت اول استیاغه مسله ذکر کې چې بعض نه مني هغه دا ده قل انما امرت ورته یقین خبر را ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه به الله بندګي کوم او ولا اشرک به د الله سره څه نه شریک کوم هذا بوسیته کې دقه ده ولا اشرک به لای نو دا چې څنګه توبه مې الیه ادعو و الیه مآب دغه الله تعالی بلل کو دغه الله تعالی بلل کو کار بدار چې د خلق تعلق الله سره جوړ شي او الیه مآب دغه تنوبه تورګرځېدلې د خپل کړو بدله حالت وګورم وکذالک انزلنا حکما عربیا دغه شان موږ را لګره د قران لپاره فیصله په ژبه عربی باندې ولئن اتبعت اهواهم او کته تابع شد د خواهشاتو بعد ما جاءك من العلم دوست داغه نه چراغ تا ته پوجنا ما لك من الله من ولي ولا واق نه وای تا د پارا د الله نه من ولي سوق دوست ولا واق او نه سوق بچون کې به درنه سوق خلاص ول نشي ولقد ارسلنا رسلا یقینا لګلو موږ ګڼ پیغمبران ستانه وړاندې وجعلنا لهم ازواجا وذريه د مشرکین او غټ سوال داو چې مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق دې پیغمبر څنګه د بازار کې ګرځي د څنګه د خوراک کوي خوراک ولې کوي الله فرمایي دا سوال خو بدای ال کوله چې دا مخکینی پیغمبران هغه نه خوراک کوله نه خځې وي نه بچي وي او نه ګرځېدلې چې خبر دي چې دنه وړاندې یو لا سړي زره دته کم ان انبیاء علیهم السلام تیر شوي دي ټول خلیل درلودلې هغه ټول بچي درلودل هغه اعتراض نه کوي محمد رسول الله باندې اعتراض کوي صلی الله علیه وسلم وجعلنا لهم ازواجا او ورکړې موږ هغه ته بیانې او ذریه بچي فما كان لرسول ندی جایز یو پیغمبر لپاره آیات دی آیاتین چې راوړي معجزه الا باذن الله من دمغت الله په حکم بكل اجل کتاب هر نیټه لا لیکل دي يمحو الله ما يشاء ويثبت آیات تخیل کوي يمحو الله ما يشاء ويثبت لری کوي الله څه کو غواړي ويثبت پرېګدي وعنده الكتاب او د الله څخه د اصل د کتاب معنا دا ده دو کتاب دی یو کتاب نوم دی کتاب المحو والاثبات دا د پرشتو سره دا چا سره د پرشتو سره باغی کې تغییر او تبديل راځي او بل کتاب د الله څخه چې هغه ته الكتاب هغه کې تغییر او تبدل ناراضي
نو دی اول ته ویل کېږي تقدیر معلق او رستنی ته ویل کېږي تقدیر مبرم. ورته دی یمحو الله محو کوي لري کوي الله ما یشاء څه چې وغواړي ویثبت او پرېږدي. معنا دا ده یو کتاب دی چې د هغې نوم دی څه کتاب المحو والاثبات. عام خلک ورته څه وایي تقدیر معلق. که دا ګولۍ دې وخوړله سردردۍ دې لرې کوم که دې ونه خوړله یې به چې بیا ګولۍ وخوري دا سردردۍ لرې شي. دې ته څه وایي تقدیر معلق. وعنده ام الكتاب او د دې الله سره د اصل د کتاب چې هغه دی لوح محفوظ چې په هغې کې تغییر و تبدل نه راځي هغې ته لوح محفوظ هم ورته وایي ام الکتاب هم ورته وایي او تقدیر مبرم هم ورته وایي. پوه شولې دا یوه ترجمه. دویمه یمحو الله ما یشاء ویثبت. هغه احکام چې الله را لېږلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه باندې یمحو الله لرې کوي الله د را لېږلو احکامونه ما یشاء چې وغواړي منسوخ یې کړي ویثبت او ځینې د را لېږلو نه همداسې پرېږدي بې منسوخۍ. دا ولګېده د چا سره د احکامو سره. یمحو الله محو کوي الله د را لېږلو احکامونه ما یشاء چې هغه وغواړي څه کړي منسوخ یې کړي ویثبت او پرېږدي نه منسوخۍ د چا نه د را لېږلو احکامونه. درېیمې ته ګورئ یمحو الله ما یشاء محو کوي الله رب العزت د ګناهونو د بندګانو نه په توبې سره څه چې الله وغواړي او ویثبت ثابتوي د هغې په ځای باندې څه نیکي. پرون دې غلا کړې وه هغه کتاب کې ستا نوم و غل سزا دې وخوړله توبه دې وویستله آینده دپاره نه چې اوس حق ته ځای باندې د غل په ځای ته ولیکلی شي عادل او د انصاف والا. یمحو الله محو کوي لرې کوي الله رب العزت د ګناهونو نه په توبه باندې څه چې الله وغواړي ویثبت او ثابت کړي پرېږدي د هغه په ځای باندې څه نیکو. پرون د نوم و فاسق توبه دې ویستل نن د نوم د څه عادل همغه کتاب کې. پنځمه ترجمه یمحو الله محو کوي الله ګناهونه ما یشاء چې وغواړي بعضې بغیر د توبې نه ویثبت او ځینې پرېږدي بغیر د توبې نه معاف کوي. بغیر توبې نه چې توبې ته راوباسي ګوره بیا به صفات بدلېږي ښه ځکه توبې ته واړه او غټ ګناهونه ټول یو شان دي کېږي نو هلته به د اثبات معنا بیا بل څه نه کوئ. معنا دا ده د ګناه په ځای باندې نیکي ولیکلی شي د هغه بد صفت په ځای باندې څه ولیکلی شي ښه صفت او بغیر د توبې نه بیا معنا دا ده څه ګناهونه الله بغیر توبې نه معاف کوي او څه پرېږدي بغیر توبې نه معاف کوي. وعنده ام الكتاب او دا غسر دی اصل کتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم او کچری وخیو منگا تا تازینا وعذاب چه منگا دوی وعده کو یادی پیرو او نتوفینک یا منگا تا وفات کو نفنوری کو فی الاخرہ بے ملت تپاخرت کی وخیما فإنما علیک البلاغ یتنستا پزیما باندی رسول مسئلے وعلینا الحساب ازنم پزیما باندی حساب کول اولم یرو آیتین گوری انا ناتنا زنم قصوها
چې بشک موږ راتل کو زمکه تا کوم واغې لره من اطراف هذا سندنا څنګه دینه ګوري چې روز مره هر میاش کال کې د دوی د قبضې نظمکه او باسم او د چا پلاس کې ورکوم د مسلمانانو پلاس کې دوی په دې نه پوهېږي دوی د پام نه کوي بالاخر ورځ راغله چې مکه فتح شوه اولم یروا آیا دوی نه ګوري انا ناتي الارض چې بېشکه موږ راتله کوو ځمکې ته ننقصها من اطرافها کمه هغې لره د څنډو د هغې نه د کافرو د قبضې نه وباسم د مسلمان په قبضه کې ورکومه ساحه د مدینې نه ورو ورو پراخه شوه که نه کومې ته ورسېدله مکې ته ورسېده مکې هم چې واورېدله طایف ته ورسېده هغه چې ورسېده روم ته ورسېده همداسې روان ده په دې ترجمه کې صرف یو مشکل دی هغه دا چې دا قبضې مدینه کې شوي او دا صورت دی مکې نو مکه کې خو جهاد نه و که نه نو څنګه الله وایي ننقصها من اطرافها خبره ده په دې تقدیر باندې دا آیات به مدني دی نور صورت مکی دی آیات پکې څه دی مدني که دا معنا یې لکه چې موږ وکړه اوس بله معنا کومه هغه دی که مکی او که مدني دواړه باندې تطبیق دی اولم یروا آیا دوی نه ګوري انا ناتي الارض ننقصها چې بېشکه موږ راتله کوو ځمکې ته کمه و د څنډو د هغې نه معنا دا ده برکتونه ترې لرې کړم سیلابونه طوفانونه او غمونه ترې راولم دې نه باید دې عبرت واخلې که چې موږ الله خفه دی راځئ چې الله راضي کړو الله خوشحاله کړو او د دوی د هغې دفع کولو وسه نه رسېږي نو دا دوی دلیل دی په دې باندې کړ والله یحکم الله فیصله کوي او د دې ټکي سره د امرستانۍ ترجمه ښه لګېږي ښه والله یحکم الله فیصله کوي لا معقب لحکمه نشته دی څوک رسته کوونکی فیصلې د الله لره چې یو ځای فیصله وکړه چې سږکال یو فصل نه کېږي بیا به نه کېږي فیصله یې وکړه باران به نه کېږي نه به کېږي هغه فیصله څوک نشي ماتولی وهو سریع الحساب د الله جل حساب والا دی فقد مکر الذین من قبلهم یقینا چلونه کړي مکرونه کړي وو کسان چې دوی نه وړاندې فلله المکر جميعا خاص الله لره د اختیار د چلونو ټولو یعلم ما تکسب کل نفس خبر د الله په سبان چې کوي هر یو نفس وسيعلم الكفار او زر دې چې معلوم بږي کافران لمن وقتا چې چا د پاره خیرته انجام د کول د آخرت ويقول الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لست مرسلا نه تلګل شوی قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وتوي کول الله گواز ما استاد پرن کې ومن عنده علم الكتاب او هغه څوک چې دا غفر دی علم د کتاب د من عنده علم الكتاب نه مراد هغه شپږ درشم آیات کې چې تیر شو ورته وګورئ والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من یمکر فدې من عنده علم الكتاب څوک دي الذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک هغه خلک چې په قرآن باندې خوشحالیږي هغه خلک په دې باندې ګواه دي چې دا د الله کتاب دی نو الله ګواه دی او دغه خلک ګواه دي دویمه ترجمه کوم ومن عنده علم الكتاب نه مراد مؤمنان دي ټول الله کا ګواه دی مادین زما او ستاسو کې او هغه څوک چې د هغه سره علم د کتاب دی چې مراد ترې ټول مؤمنان دي درېمه ومن عنده علم الكتاب نه مراد جبريل امین دی الله گواه دی په دې باندې جبريل امین گواه دی څلورم چې دا وو د قسم لپاره دی هغه د معنا دا ده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ورته وایي پوره د الله گواه په مابین زما او تاسو کې ومن عنده علم الكتاب او قسم مني په هغه ذات باندې چې هغه سره علم دی د ټولو کتابونو چې هغه څوک دی الله ولا قسم لپاره ومن او قسم دې په غزاد باندې عنده چې دا غسر د علم الكتاب علم د ټول کتابونو سورۃ